کوچنی اختر په مسلمانو هیوادونو کې د رخصتي ورځ وي. سهار وختي جومات ته د اختر د لمانځه دپاره ځي. په امریکا کې هم څه ناڅه د اختر ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي او خلک د کوچني اختر لپاره سودا اخلي. د ورجینیا اوسیدونکي دیانا فرهمند خپلو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایي. زه دلته راغلی یم چې د اختر لپاره سودا واخلم. د کوچني اختر په مناسبت خپلو ټولو هیوادوالو ته په افغانستان کې او د هیواد نه بهر مبارکي وایم. اسد یوسفزی چې د خوراکي توکو یو دوکان لري د اختر د تیاریو په هکله وایي نن به دوکان ډیر ګڼه ګوڼه وي. زه د کوچني اختر په مناسبت خپل د زړه له کومې مبارکي ټولو مسلمانانو او په خاصه توګه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې اختر په هغو کسانو هم په خوشحالۍ تیر شي چې په ستونزو کې دي. د کوچني اختر ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي نه ده، خو د مسلمانانو ډیر کاروبارونه او مؤسسې کولی شي چې د خپل کار وخت د اختر په ورځ بدل کړي. د ورجینیا اوسیدونکی شفیق وایي د اختر مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وایم. ډیر مسلمانان د اختر په ورځ نوي کالي اغوندي او خپل کورونه ښه سمبالوي. وږمه ستاریاره چې د 15 کلو رئیس په امریکا کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې به اختر په ولولو لمانځل. دلته ټول خپل کارونه کې مصروفه وي. د اختر ګڼه ګوڼه هغه رنګ نه وي لکه په افغانستان کې چې وي، خو بیا هم دومره بده نه ده، خو دومره ښه هم نه ده چې تعریف یې وکړم. زکیه یوسفزی وایي چې سږکال د اختر لپاره ډیره چمتو ده. زه د کوچني اختر په مناسبت ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د خدای نه هیله لرم چې اختر په ټولو بختور شي. خدای دې وکړي چې هر چیرته چې خوشاله او آرامه اوسئ. د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مسلمانان د دې لپاره مبارزه کوي چې له ښوونځیو مسلمانو ماشومانو د اختر په ورځ رخصت شي او ښوونځي ته په نه ورتلو جزایي نشي. د مثال په ډول په ښوونځیو کې رخصتیو لپاره د مسلمانانو ټولنه چې 80 نژادي او مذهبي ډلې ګډون پکې لري هڅه کوي چې په نیویارک کې په ښوونځیو کې د کوچني اختر او لوی اختر ورځ رخصتي وي. یو څو ساعته وروسته به ګڼ شمېر افغانان دغه جومات ته د کوچني اختر د مانځه د ادا کولو لپاره راټول شي او د مانځه نه وروسته به هغه خواړه او خواږه چې د ځانه سره راوړي په ګډه وخوري. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون ورجینیا.